السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. الدرس الحادي عشر، 11 درس. درس نه مخکې موږ تاسو نه یو پوښتنه کړې وه چې د آیا غواړئ د حضرت عمر رضی الله عنه جوړ شوی فلم یا هغه مسلسل، عربي کې مسلسل ورته وایي، البته د عربانو جوړ کړی، د ایرانیانو نه ده جوړ کړی. تاسو ته هره اونۍ لایف نشر کړو، نو ډیرو دوستانو د منفي رایه په دې ورکړه چې دا ډیرو علماو په دې فتوا ورکړې چې دا ناجایزه ده او دا توهین کیږي صحابه کرامو ته. نو موږ هم ما هم په دې خاطر تاسو نه پوښتنه وکړه چې البته د عربي زده کړې په خاطر ما دا تاسو ته ویلي ول چې عربي زده کړې په خاطر باید د دې خبرې تاسو واورئ. خو صحیح ده، ما ډیر خلکو یو دوست البته ما ته تاسو نه پوښتنه کړې وه چې کوم کار موږ وکړو چې دا وکولی شو ستاسو عربي دا موږ ښه کړو او تاسو وکولی شئ خبرې وکړئ. نو یو دوست نوم یې رانه هیر شو، هغه دا مطلب را لېږلی چې تاسو باید اسلامي هغه کارټونونه چې دي هغه کې ډېره فصیحه خبرې کړي دي، نو هغه تاسو نشر کړئ لایف برنامو کې. نو موږ تاسو ته یو قصص النساء فی القرآن انشاءالله نشرو چې دا اسلامي قصې دي کې شوي دي او ډېره فصیحه عربي دي کې استعماله شوې ده، او بل قصص الآیات فی القرآن چې دا هم ډېر زبردست که تاسو یوټیوب سره هغه لرئ تاسو کولی شئ دا وګورئ. خو څوک چې کابل کې البته افغانستان کې انټرنیټ کم دی، انشاءالله زه کوشش کوم چې دا بازار ته دا ویډیوګانې وړاندې کړم د عربي زده کړې په خاطر. او پېښور کې خو خلک مشکل نه لري، هلته وای فای انټرنیټ زیات ده، نو دې نه تاسو که ګټه واخلئ دې نه ډېر شی یادېږي. البته زه خپله هم د دې هره ویډیو څو ځله ما کتلې او ګورم یې د عربي ژبې په خاطر. نو دا دوه هغه انشاءالله د تاسو ته خپروم. او یو پوښتنه تاسو نه کومه چې دا البته زه لایف نشروم، د دې نشرولو حق نه لرم چې دا پاڼه کې پوسټ کم، البته که لایف یې نشر کم لایف بیا څه مشکل نشته. نو تاسو نه هیله کوم دا زه تاسو ته کولی شم چې هر سهار د کابل په وخت 9 بجې او د پېښور په ټایم 9:30 بجې دا زه تاسو ته لایف نشر کړم چې آیا تاسو کولی شئ چې په دې ټایم کې په دې وخت کې تاسو ګډون وکړئ په دې لایف هغه کې او که نه، او یا ماسخوتن ناوخته تقریبا 10:30-11 بجو کې تاسو کولی شئ چې دې ګډون وکړئ او که نه. دې کې هیله کوم چې دې کې تاسو ماته ځواب راکړئ چې سهار ټایم ښه ده او که ماسخوتن ناوخته ټایم ښه ده. نو دا زمونږ یو هغه ډیره مننه چې تاسو رایه ورکړې وه هغه کې، انشاءالله هغه به نه نشریږي. او نننی درس خپل پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. زمونږ درس 450 صفحه ده، تاسو کتاب کتلی شئ. استمع واعيد اورم او تکراروم یې. هذا بيض، هذا بيض، بيض دا کلمات مخکې تکرار شوي دي، ترجمې ته ضرورت هم نشته، خو بیا به مویم هذا بيض دا یو هګۍ ده. اخذ الكأس، پیاله یې واخیسته، اخذ واخیسته پیاله یې، کاس پیالې ته ویل کېږي. ثوب بدر، د بدر کالی، ثوب جامې ته ویل کېږي. ثوب بدر د ثوب کالی یا جامې. دریم استمع و امیز، اورم او د دې تمیز کوم. دا مخکې موږ د دې درسونه تیر شوي. ظل، ظل دا په زال ده او دا په ظا ده. ظل، ظل د دې کلمات البته ظل ذلیل شو، ذلیل د ماضي ده او د ذلیل، او دلته په ذال باندې او په ضا باندې دا څومره فرق کوي. ظل دا ظل، ظل ثوری شو، ظل دا د ظل نه اخیستل شوی ثوري ته ویل کېږي. ظلیل، مکان ظلیل، دلته لاندې هغه کې موږ معلومات مثالونه ورکړي. مکان ظلیل د هغه سوری ځای، مکان هغه مکان چې سوری ولري هغې ته مکان ظلیل ویل کېږي. ظل، ظل ثوري ته ویل کېږي. نو ظل ذلیل، ظل ثوری شو. فض،
فذ دا فرد ته ویل کیږي، فرد یو فرد مفرد شخص ته ویل کیږي. لکه صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجه. دا حدیث شریف ده چې د جماعت په جمع سره المنز دا د تنهایی منز نه په 20 درجو سره ب27 درجه دا لوړ ثواب ورکول کیږي. نو فض دا مفرد ته ویل کیږي او فض د ښه چلن او مدغم چلن نشتون به ادب ته ویل کیږي. فض ذلیل ته ویل کیږي. ظلیل مکان ظلیل ثوری ته ویل کیږي. دا ظلیل ثوری والا ځای. نظر دا نظر ته ویل کیږي. صدقه لاندې موږ ویل کیږي صدقه کان او احسانا او غیر ذلك. تاسو وای ما نظر نیولای چې زه کدا کار مې وشي دا دغه شی زه صدقه کوم. یو صدقه هغه ته ویل کیږي. نظر وکړ. ذوب کیدلو ته ویل کیږي. ذاب الثلج واوره وبشوه. یذوب د هغه ده حالیه ده، یعنی یذوب ویل کیږي. ثاب رجع یعنی وګرځید. ثاب المریض مریض را وګرځید یعنی صحت ورکړل شو. رجعت الیه صحته واستعاد عافیته. هغه ته صحت ورکړل شو یعنی رجع را وګرځید، د مریضینا را وګرځید یعنی خشو. ذالبان ثاب. نظر او نظر من ویل هغه ته ویل کیږي. نظر ته ویل کیږي صدقه یو شی. او نثر دلته ثر چې منګ وایو ثر الرجل كثر كلامه وتزن. بغاوت ته ویل کیږي. ثر نثر یذوب ویل کیږي. یثوب راګرځي، مریض راګرځي. ثاب موږ دلته ویلي راګرځېدل ته. رجع ته ویل کیږي یثوب ګرځېدل یعنی مریض په صحت او عافیت سره شو. ذره یو ذرې ته ویل کیږي. نو اکتب دا یعنی ذلیکما دې کې چې کوم کلمات دي هغه نشته پکې. نو تاسو نه هیله کیږي دا تاسو کورنۍ دنده ده چې دې دواړو مابین کې کوم کلمات راځي هغه تاسو کومنټ کې ولیکئ. او د دې اول حروف چې کوم ده هغه چې شی ده. کالیو ته عربي کې چې ویل کیږي دا کلمات مخکې مونږ ویلي دي. تاسو باید دې تیر درس نه یاد کړئ. نو دا تاسو په کومنټ کې ولیکئ. او هغه ته ویل کیږي دا اوس تیر ویډیو کې مونږ تیر درس کې مونږ تیر ورقه کې مونږ هم درته ویلي چې ویل کیږي. نو هغه دلته هیله کوم تاسو دا درې کلمات کومنټ کې ولیکئ. که جملو کې استعمالول شي خو دا ډیره ښه ده. دب دا هم ولیکئ. لیکلو ته ویل کیږي. تیر درس باندې دب خرسته چې ویل کیږي. وقف ودرید. ثوم هغه ته ویل کیږي. اوګه. باب دروازه. استمع واعيد اورم او تکرار یومي. طفل ماشوم ته ویل کیږي. ماشوم وای انت امي علميني. تذما موري علميني ماته راز دکړه. کیف اخطو ساعديني. څنګه وګرزم یا پخپو وګرزم. ساعديني ما سره مرسته وکړه. کیف څنګه اخطو ګرځیدل ته ویل کیږي. کیف اخطو څنګه وګرزم. ساعديني ما سره مرسته وکړه. الام مور ورته وای انت يا عيني صغير. ته زما من وای د سترګو توره. انت يا عيني ته زما هي سترګي یعنی ته زما د سترګو توره. صغير وړوکی. وغدن انت كبير او سبابته لوی سړی یعنی فعل ته نشي کوي. او غدن چې کله لوی شوي بیا ته ګرځېدلی شي. ختام وتلخيص واختبار. انطقوا نطقا واضحا. واذا النطق سره تاسو ولولي. كاف قاف ثاء ذال ظا سين صاد تاء طاء دال طاد خاء حاء هاء عين همزه. نو دا زمونږ نننی درسو. هیله کوم چې تاسو
درس یاد شوی وي که څه پوښتنه وي هیله کوم چې تاسو کومنټ وکړئ او ویډیو حتما لایک او شیر کړئ او یو خبره اورئ چې یوټیوب کې زموږ چینل نوی دی البته هلته هم که څوک دوستان لرئ یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګان تاسو ته درشي. نو جواب کې حتما ولیکئ چې دا لایف درسونه کارټونونه تاسو ته په کوم وخت کې نشر کړو. البته د اسلامي او ډیره فصیح عربي پکې ویلې دا تاسو ته نشر کړو. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.